السلام علیکم د افغان روبوټیک ټیم HTML5 کورس ته په خیر راغلی. دا موږ سره د HTML5 کورس 18مه ویډیو ده. په تیرو ویډیوګانو کې موږ د HTML فارمز شروع کړي وو چې په هغې کې موږ 4 پارټس وکړل. د هغې کوم کوډ و دغه کوډ موږ لیکلی و چې د دې کومه نتیجه ریزلټ و هغه موږ سره دغه و چې په دې کې موږ د پلیس هولډر ریکوایر د ریډیو بټن ټیکسټ ایریا سبمیټ بټن هر څه وکړل. په دې کې به اوس موږ زده کوو چې موږ یو ډراپ ډاون منیو څنګه جوړولی شو په HTML5 کې چې هغه موږ کلیک پیو کو لاندې موږ سره نور اپشن راشي نور معلومات راشي هغه موږ څنګه جوړولی شو هغه به موږ دلته واچو چې په دې ځای کې به موږ هغې دپاره اول ټیکسټ چې کوم دی مین ټیکسټ دی هغه سلیکټ په نوم دی. سلیکټ به تاسو واچوئ د دې دننه به تاسو بیا نور ټیکسټ اچوئ چې هغې دپاره اولنی ټیکسټ چې کوم دی هغه آپشن دی چې کوم آپشن تاسو ورکول غواړئ. اول به زه دلته یو هیډینګ ورکړم دې ته H3 سره دا هیډینګ شو. دلته به ورکو ایج ګروپ چې څوک خپل عمر ګروپ ورکړي چې کوم عمر کې د دې عمر راځي. دلته به ورکو 0 to 10 د 0 نه 10 پورې دا به ثبت کو. اوس به دلته دا ریفریش کو. اوس دلته تاسو کتلی شئ ښه دلته تاسو کتل د آپشن موږ سره راغلو دغه دی موږ سره د ډراپ ډاون منیو خو دلته موږ یو بیا ټیک ورکو چې دا لږ لاندې راشي ته نوی لاین کې شروع شي. سیو کې ریفریش کې اوس دا صحیح شو. اوس تاسو کتلی شئ دغه چې کوم دلته یو آپشن موږ ورکړي نور آپشن ورکړو ټول آپشن به دلته راځي. دلته به نور آپشن موږ ولیکو دا تاسو کاپي کې یو شپږ آپشن به موږ ورکو. اوس به دا ورکو 10 نه 20 پورې. دلته به ورکو 20 نه 13 پورې. دلته به ورکو 13 نه 40 پورې. دلته به ورکو 40 نه 50 پورې او دا به ورکو 50 نه پورته 50 پلس. دا ثبت کې اوس دغه ریفریش کې تاسو اوس دلته چې کلیک وکړئ دا ټول آپشن به موږ سره راځي. تاسو کتلی شئ دلته شپږ آپشن یې راغلی. دې ته وایي ډراپ ډاون منیو په HTML5 کې او هغه موږ څنګه کولی شو هغه به موږ سلیکټ ټیک سره کوو. سلیکټ ټیک کې به دننه بیا موږ د آپشن ټیک اچوو او هغې کې به دننه بیا د موږ معلومات ورکوم آپشن چې موږ غواړو. نو دا شو زموږ دپاره د HTML فارمز چې کوم 5م پارټ و. په بل پارټ کې موږ تاسو زده کوو چې موږ یو آډیو کلیپ یو ویډیو کلیپ څنګه په HTML کې اچولی شو. مننه او نور ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ چې تاسو ته کوم معلومات تاسو نه میس نشي. مننه.